داستان دوستان. یادول یې زیاتوي د زړه دردونه، یادول یې زیاتوي د زړه دردونه، افغاني خاطر وختونه مې یادېږي. د لوی او مهربان څښتن په سپېڅلي نامه د نوا رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه و نیکی هیلی می‌مانم. خوشحال هستم که یک بار دیگر دومین برنامه داستان دوستان با شما یک جا آغاز میکنیم که خوشبختانه امروز مهمان نهایت عزیز، افتخار افغانستان، افتخار سینما، هنرپیشه و ممثل موفق با خود داریم در این برنامه. باز هم در این برنامه ضیاءالرحمن وسیل با شما هستم او ګران ملمت خرغلاست وایم. دوی هم په خپل ژبه غواړي څه تاسو ته ووایي. خرغلاست. اول سلام وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکار ته چې ماته نه ښکاري، او ستاسو خوږو اوریدونکو ته، مخصوصا هغه کسان چې دا اوس زما آواز اوري. زه دوی ته د نیکمرغه ژوند هیله کوم. امید لرم چې ټول د عافیت په جامه کې انشاءالله. ګران مقصودي صاحب، لکه څنګه چې زموږ ټول هیوادوال پرې پوهېږي، تاسو د افغانستان سینما کې ډېر کار ترسره کړی دی، ډېر فلمونو کې لوبېدلي یاست، ځلېدلي یاست. زه غواړم خپله پوښتنه دې ځای نه پیل کړم چې تاسو څنګه د سینما سره مینه وښودله او سینما ته ورداخل شوی. وروسته به زو د اورېدونکو پوښتنو ته او نورو شخصي او د تحصیلاتو په هکله پوښتنو ته. ډېره مننه. زه فکر کوم چې تاسو به په دې باندې آګاه یې که نه. زه چې کله زه په مکتب کې وم، البته یعنې 8م صنف کې وم، یادېږي مې د عمره خان مکتب و. نو دلته به موږ همیشه په صنف کې یو بل سره ټوکې ټکالې کولې، فقیانې به م ویلې، کله کله به م غیر فني د ځینو دوستانو رولونه لوبوله چې دا خپله همصنفیانو ته باندې ډېره جالبه وه. او هم کله کله چې به استاد خبرېده نو استاد به موږ ته دا موقع راکوله چې کله کله ټوکې وکړو. خدای دې ژوندی لري، رباني خان استاد د موږ ته ډېره دغه زمینه مساعدوله، ان تر دې چې په مکتب کې یعنې خپله سرمعلومیت ته او حتی د ټولو شاګردانو په مخ کې به یې زه کله کله جیګولم او ما به دلته تمثیل کاوه. خو په هر صورت په دې باندې تاسو خبر یې چې زما د کورنۍ څو غړي هغه وخت په راډیو او تلویزیون کې او تیاتر کې رولونه لوبول، یعنې هنرمندان د وخت وو. نو کېدای شي دغه وجه مې چې ما د هغو نه الهام اخیسته. خو په هر صورت بالاخره کله چې کورنۍ مې خبره شوه چې زه کولی شم لکه شانتې تمثیل ګویا وکړم، نو زه یې امتحان ته بوتلم راډیو افغانستان ته. نو خدای دې وخي فضلي صاحب د چې کله زما نه امتحان واخیسته نو په مغه اول وار کې ما ته د موافقت اعلان وکړو. هماغه و چې آرام آرام په راډیو کې مې کار شروع کړ، بیا تیاتر ته، او بالاخره سینما ته چې متاسفانه حالات داسې شو چې موږ ونشو کړی چې کار ته ادامه ورکړو، لاړو مهاجر شو. نو فقط وجوهات دغه دي ولې. ډېره مننه. او غواړم چې د هغه ټولګي په هکله پوښتنه وکړم چې په هغه ټولګي کې چې تاسو وایي د عمره خان په مکتب کې کوم رول به مو هغه وخت لوبولو او خوښېدو مو چې وی لوبوئ؟ زه اول صنف کې وم، ښه مې یادېږي زموږ د سر مخې ته یو غاټه ونه وه او لاندې یو څو اودانونه چې په تفریح کې به موږ ورتلو ته به اوبه څښلې. نو ښه مې یادېږي هغې مخې ته یو غوچ ځای کینلی و چې دا اوبه هلته لاړې شي، کله کله به هم خویېدو هلته. خو په هر صورت په صنف کې معمولا دغه یوه صحنه ډېره جالبه وه چې دغه د پلخشتي جومات شاوخوا ته که تاسو اوس هم توجه کړي، دلته د پلوې تولکي په نامه یو څه خرڅېده. نو د ودونو نه یا د خیراتونو چې دا وریجې پاتې کېدې دوی بېرته ګرمولې او دلته به یې خلکو ته ورکولې. نو خدای شته چې دلته زه ورغلی یم او ما دلته دغه وریجې خوړلې وې او همدغه غوښې چې ډېرې غټې غټې غوښې 2 روپۍ به دې ورکړي، 2 غوښه به یې درکړه. نو موږ به حیران شو دا څنګه پرېماني ده، دا مو وایه چې هغه غوښه اصلا د خوراک نه ده او دغه وریجې اصلا د دې نه دي سړی بیا وخوري. نو هلته زه مریض شوی یم او دغه صحنې تمثیل ما کوه صرف کې. نو دا استاد ته ډېره جالبه وه. واقعا په زړه پورې.
همه شیوه از ما په ذهن کم دست انظور کرده. تاسو نه بیا هم مننه کوم. ما مقصودی صاحب که از تاسو خوخوی میریم به طرف تلفن‌های عزیزای ما، بخاطر که منتظر هستن حتما و میخواین که از شما بشنون و سوالات داشته باشن. آرزو دارم که گپای ما زیاد نشه، شما هم سهم داشته باشین در برنامه. مقصودی صاحب اولین فیلمی که نقش بازی کردین کدام فیلم بود و چی احساس داشتین ورخطا خو نشده بودین؟ واقعا گپ خوب است که ورخطا خو نشده بودین. ما همیشه وقت در روی ست یا سین یا در روی تئاتر بازی میکنم، حتی در استودیو وقت مدرم، این خدا شاید است یک دلهوری، یک نارامی یا یک استرابی بر من دست میده که واقعا نمیگم شما صحیح است که ورخطا خو نشده بودیم ولی ورخطا میشم، ولی بار از یک لحظه بسیار کوتاه پس حالت عادی خود میگیرم که این گپ است که کمک میکنم با اوی دوستایی که امروز صبح داخل استودیو یا در روی سکرین مبرن، حتما امی استراب برشان دست میده، بخاطر از اینکه یک کار نهایت مقدس است و فقط ای دلهرو ای ورخطایی به این خاطر است که خدای نخواسته غلط نشیم، خدای نخواسته اشتباه نکنیم، خدای نخواسته اما مرام و آیدی مقدسی که داریم ای خدشدار نشه، فقط ورخطایی بعضی خاطر است. بله. از نظر شما امی عمل کار درست است یا باید از جلوگیری شود؟ بله، من فکر میکنم راهی وجود داره که یک آدم یا یک ممثل، یک نطاق، یک آوازخوان وقتی داخل استودیو میشه خوب میفهمه که امی کار ما نه تنها به مفاد ما است، به مفاد تیمی ما است، بلکه به مفاد تمام شنونده‌های ما است. امی دلهوری که داره که خدای نخواسته ما غلط نشم، خدای نخواسته ما اشتباه نکنم، یا خدای نخواسته در کیفیت پروگرام کدام صدمه رخ نده، گپ شما بسیار طبیعی است. ولی چه وقت اطمینان حاصل میشه که ما بسیار شیر واره سر هدف خود برسانیم، او است که اگر ما تمرین درست بکنیم، اگر ما تحقیق درست بکنیم، اگر ما مؤخذ درست به دست بیاریم و اگر ما واقعا مسلط بر خود باشیم، یقین است که این استراب از بین میره. و شاید شما بگید خیلی چرا خودت نکردی، ولی ما آله که وقتی ریشم سفید شده به این نتیجه رسیدیم و ما امیدوارم و مشوره میتونم به شما جوانا که همیشه وقت استودیو میرین شیر واره برین و این شیر رفتن چه وقت میشه که آدم واقعا اما تو دل شیر داشته باشه، یعنی که معلومات کافی در مورد پروگرام خود و تمرین کافی. همون یک شعر به یادم اومد که میگه دل شیر نداری سفر عشق مکنم. سفر عشق مکنم اصطلاحی است. بسیار خوب، بسیار خوب. خب بازم میریم به طرف شنونده، اما فیلم میمونیم برای بعد از تماس تا که شنونده کم منتظر بانن که کدام فیلم بود که بار اول در اون نقش بازی کرده. بله. در بک‌گراوند هم اوره چی وای مازدیگر دی لاله کو مازدیگر نه دی سحر دی وقت دی پس کالش رو میشه رالی کنیسن. خب ما فکر میکنم که رامین جان تماس فعلا نیست. اگر یکی از کلیپ های از می سریال، ما فکر میکنم سریال از وقتی که 3 قسمت است، ولی مقصودی صاحب بله بله یک قسمت از کلیپ های از ایره مشنویم. یک کلیپ که همش جالب است، کمدی است، د شادگل را غورزیده لا مشنویم. دوستای عزیز شما هم بشنوین، امید برتان جالب باشه. صدر باندې وشو خدای دې ځواري مرګ دلته دې څه وخت چې راغلی ځان دې مرګ و د خدای څخه راخته شي څه کوي شرم ده خدای دې ورکه. عزیزای شنونده، یک بار دیگر شما را بازم خوش آمدید میگم به داستان دوستان که بخش از داستان هنرپیشه موفق ممثل تئاتر و نمایشنامه ها آقای ممنون مقصودی را با هم بشنویم. و ما میخواستیم که امی سریالی که هست هر قدری اگه زیاد هم نشر کنیم بازم کم است، اما چون وقت برنامه 1 ساعت است باید صحبت های دیگه هم داشته باشیم. به مخاطر کلیپ های بسیار کوچک تا جای امکان داشت گرفتیم و به شما نشر خواهد کردیم باز هم. و حال مقصودی صاحب میم سر اما فیلمی که بار اول دو نقش بازی کردین، نامش چی بود؟
بله، اولین فیلمی که بسیار بسیار برام جالب بود و آرزو داشتم که بالاخره بعد از رادیو و تئاتر در فیلم نقش بازی بکنم، او یکی از فیلم‌های دایرکتور خوبی ما سید اورکزی که یادش بخیر آرد امریکا هستن. فیلمی به نام تنکی هتسی، یعنی کوشش های بسیار جوان معلم ایدن. در اون من نقش یک معلم داشتم بسیار که بسیار جوان بودم و یک معلم بسیار غریب که کشته میشه در داخل مکتب از جانب مخالفای که اونا نمیخواین علم و تعلیم در یک قریه وجود داشته باشه. در صورت یعنی ما در این فیلم نقش معلم داشتم و این فیلم تنکی هتسی نام داشت. و به طور کوتاه اگه براتون باشه میتونن گفته داستان یا سناریوش کی نوشته بود؟ سناریوش از سید اورکزی بود و خود دایرکتورش هم سید اورکزی. بله. کدام سال بود؟ سال دیگه ما صنف دی مکتب بودم، احتمالاً که سال 1362 بود. خب هنوزم جوان است. من فکر میکنم که نیم قرن پیش شاید باشه. خب و باز هم میریم به طرف عزیزای ما به خاطر که منتظر ماندن. سلام علیکم، صحتتون خوب است؟ دوست عزیز نام شما از کجا به تماس شدین؟ السلام علیکم جناب رحمان. و علیکم سلام کائنات جان، څنګه صحت بخیر؟ مننه، مهرباني وکړئ. اولین سال کې د ما څخه دا دی هغه تاسو ګروپ مات کې هغه د شمسو ګروپ کې جوړ مات په څه کې جوړ هغه ته دې نه کړو او څه کابل ته لاړې د خپل کور چې راځي خپل مو دی ولې چې نو هغه ته چې تاسو ته کړو چې دې نه ماته دي. نو هغه برخه خو متاسفانه د ګروپ ماتول به موږ مواورو چې څه رقم ګروپ دی او څنګه وژل کېږي بې ګناه ګروپ. ستاسو نه مننه. خدای پامان د پوښتنو ځوابونه به واورئ. مخصوصا مهرباني وکړئ. کائنات خور ډېره ډېره مننه. سلام درته وړاندې کوم. زما سلام ټولې کورنۍ ته ووایئ. ډېر خوشحاله یم چې تاسو زما دا سوال وکړه. خورکۍ فکر کوم چې تاسو خپله پوهېږئ چې هغه خو فلم دی او په فلم کې نو هغه څه چې کېږي هغه د سناریو او د ډایرکټر د حکم له طرفه کېږي. نو زما طبیعي ژوند خو هغسې نه دی، خو کله چې ما ګروپ مات که شمسو را باندې دا حساب کړی د حمام پیسې، د ډوډۍ پیسې او د ګروپ پیسې را باندې حساب کړی. خو که چېرته موږ یې پریښې وای چې د دې پاتې برخې موږ جوړې کړي وای دا به خامخا تاسو ته څرګنده شوې وه چې ما تاوان ورکړی او که نه. او بل تاسو لکه چې د مور خبره مو کړه، اصلا د سریال په نورو برخو کې دی بیرته کلي ته ځي او هلته خپله مور ګوري، بیا دا واده کوي او هغه شمسو چې دی تیر ایستی چې په کابل کې دغسې اوږدې ډوډۍ دي، وجینکۍ دي او پیسې په سړکو پرتې دي، هغه سره به هم دا سره دغه لري حساب و کتاب کوي. خو په هر صورت ډېره د بدبختۍ او د خواشینۍ خبره دا ده چې موږ یې پرېنښودو چې موږ د دې سریال پاتې برخې جوړې کړو. خو په هر صورت ډېره مننه کوم او ډېر خوشحاله یم چې تاسو په دې فکر کې یئ چې د زما وروستی سرنوشت په فلم کې څنګه شو. مقصود صاحب لنډه پوښتنه کوم په همدې برخه کې دا سریال تصمیم چې نیول شوی چې جوړ شي څو قسمته به جوړېدو که جوړ شوی وی؟ نو تاسو خو بهتره معلومه ده چې هغه وخت په هغه څه نه امکاناتو کې هر وار دریو قسمتونو ته پروګرام ونیول شو. خو هغه وخت اقتصادي حالات هم ښه نه وو، تخنیکي وسایل هم چندانې د نن ورځې په اندازه نه وو او همچنان وضعیت په سیاسي لحاظ ډېر خراب و. هره لحظه راکټ راته، هره ورځ او هره شیبه د مرګ او د خطر مسئله زموږ مخې ته پرته وه. خو باوجود د ټولو خبرو فکر کوم دغه درې قسمته چې موږ جوړ کړه د خلکو ولیدو ریاکشن یا غبرګون د خلکو ډېر ښه و او بیا د دریو نورو برخو پروګرام وشو. هماغلته و چې موږ باندې کابل سور اور شو. غیر له هغې تاسو خو پوهېږئ چې سریالونه انتها نه لري. هر څومره چې یو ډایرکټر پوه شي چې زما د سریال مینوال شته هغه په هماغه اندازه اوږدېږي لکه دا نن سبا چې په ټلویزیونونو کې ګورئ. بلکل. خو ډېر تاسف کوم چې ما ونه شو کړی لازم خدمت خپلو خلکو ته او دا فکر کوم دوستان ما سره موافق دي چې زما د دغه نیمګړتیاو لوی عامل داره چې جنگ زما وطن ته راغی. شما شکست نفسی میکنین، هیچ کمبود در وجود شما نیست
همه به شما احترام داریم و دارن. همه دوستای ما که صدای شما رو میشنون با شما علاقمند هستن. خب آقای مقصودی، کائنات جان، اما قسمت چه گفتن اگه نشر کنین که گروپ میشکنن و باز تاوان هم نمیتین. همین قسمت هم میشنویم و دوستای عزیز به تعقیب از یکی از دکلمه های که مقصودی صاحب اجرا کردن، دکلمه را شعرش فکر میکنم که از علمگل سحر است. ایره میشنویم و باز هم ما را فراموش نکنین. لحظات با شما خواهد بودیم. همسوستانه باید زبط خوبه و کسی تجزات وارد ما خدا دمرا مودوز والله کچارا تخندلی همی نور بچکی داره زبه در پورو خاندم داره خوشی زمجلوش ملاقه در پورو خاندم دشنه سار پخڑا که جل خوب جیگی بس در ماس خوطانا پور لکڑا لاس کی شنه اسر کالی پا کتنابو بانده خواهی شمسوخ کاریان معلوم دی زاگون دی سالا برکتا مکرم خپل سرگو تو بارکو نیغ وقت نچه سر اغلایم ندوکانا نیم خوزی دلی تروسا تو پیغام آویسا رور دیتی سخکاری دی چه پاواکی مرغی تنشی خطا کی گئی دا خلا مرغی پس بکر جوری دی ښه دا دې ونه ویل چې اسلامي نور څه درته ویل او هغه ما ډېر یاده و ویل په کابل کې دغه ډېر ښه تاوده امامونه دي زه اوس څمله سبا به دې ورولم او دا څراغ هم در سره ووژنه توبه ای څه دې وکړه لکه چې مات دې که نه مړ مې کو زه و څمله سبا ته به یې چل در وکړم څمله خوار سې ملا حیران والی شوی ما ته تعویز ولیکه زمینه نه کومه ملا یو داسې تعویز راکا چې د زړه دروازې پر مخ د مینې باندې وتړي د تل دپاره زه مینه نه کومه مینه پاللی نشم زه یې لایق نه یمه دلته په مینه هیڅوک نه پوهیږي دلته په مینه هیڅوک نه پوهیږي دلته له چا سره څوک مینه نه کړي او مینه کفر بولي که څوک خبر شول چې له ښکلو سره مینه کوم زما انجام به څه وي زه مینه نه کومه ملا حیران ولې شوې ما ته تعویز ولیکه ملا لګیا دی د کتاب پاڼو کې د کرکټ تورې ګوري لکه چې نه مومي ملا تعویز ولیکه زه مینه نه کومه مینه عذاب ده مینه نه کومه
خو مینه نه پرېږدي ما، مینه په ما پسې ده او زه ترې منډې وهم. ملا حیران ولې شوې؟ خدایه په کبر کې مه کړې حساب، زه کبرجن نه یم، مینه پاللی نشم، لایق د مینې نه یم. زه مې کینې ته د زړګي دروازې خلاصې پرېږدم، خو کینې راشي بیرته ووځي، زړه کې ځای نه مومي، ځکه چې هره ورځ زه ښکلې وینم. پیشتر فراموشم شد که بگویم آقای مقصودی در کنار از که یک ممثل هنرپیشه موفق کشور ما هستند، ستاره درخشان سینما هستند، در پرویزی بسیار خوب دکلمه میکنن و اشعار ناب و زیبا را که دو یک درد نهفته است اونا رو دکلمه میکنن، تمثیل میکنن. ما هم شاهد بودیم در بعض محافل که رجال برجسته کشور که دو اشتراک داشتن در محفل، اونا اشک ریختن با مو تمثیل و با اما درد را که در آینه شعر بیان میکنن. سلام علیکم. سلام نولی پیدلی تاسو د میرمن مکتب تاسو برادری دلاري ټول اوریدل خبرانی کوي. مننه. ممنون مکتبی د کتاب راځي ته میرمن ډیر څه بار پاتې ټلیفون راوځي چې تماس پاسمان روخم. خال زلان هم د فرا سره د زمان ده. خوشحال زلان د فرا سره مقصودی سر نه یو پښتنه راغله چې پر اصل کې د نور فلمونو جوړولو په تکل کې او کلام او بل دا چې د نوې کور او نوې ژوند پر دې ډرامو کې هم کار کوي. دا څه کار کوي؟ زما سلامونه دي ناظر ته ورورسوي خپل زوی رنده ته. تاسو نه مننه. ډېره مننه وروره خوشحال ځلان د فرا څخه. ډېره مننه کوم چې تاسو ټلیفون وکړ او زما د ژوند او زما د نوي فلمونو په هکله پوښتنه وکړه. ګرانه نوی فلم خو اوس دستي نه لرم، خو امید ده چې له خیره سره پس د دې چې یو منظم ټیم جوړوو نو تاسو ته به انشاءالله تعالی د مختلفو ټلویزیونونو نه ډېر ښایسته ښایسته فلمونه تقدیم شي چې امید دی خدای تعالی او دوستان را سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او ستا سلام به خامخا ناظر ته، خامخا العادت ته او د نوي کور نوي ژوند د ټیم ټولو غړو ته به یې رسوم. ډېره مننه. مقصودی صاحب از شروع تا به حال تا وقتی که در صحنه فیلم بودین، در فیلم ها نقش داشتین، در چند فیلم نقش بازی کردین؟ فیلم های بسیار کم است، به می ترتیب تئاترهایم، ولی در رادیو بسیار نقش بازی کردیم، چون مردم معمولا با فیلم تلویزیون علاقه دارن. کار رادیو برشان یک مقدار کم ارزش یا اصلا هیچ کار نیست. مثل که ما 15 سال متواتر در رادیو BBC در درامه خانه نو زندگی نو کارایی کردیم که واقعا از نظر من البته جالب و بسیار پذیرفتنی است بدون شک، ولی مردم ما بسیار انتظار دارن که باید در فیلم کار بکنیم. فیلم اولین ما متنکه حدس پشیمانی است، زهر است و پرانستقیق عزت و د کندزوی و آخرین فیلمم که بار از کندزوی در پاکستان با فرانسویا ساختیم او فیلم نیلوفر در باران است که از 6-7 زیاد نمیشه، ولی امید دارم که بخیر فیلمای تازه و در چیره نو بریم. تا جایی که من شنیده بودم، نمیفهم چقدر به حقیقت نزدیک است، وقتی سریال د کندزوی متوقف شد، دایرکتور همون سریال که فکر میکنم دکتر صاحب واحد نظری هستن، اونا نتونستن که دیگه ثبت کنن بنابر مشکلاتی که پیشتر یادآوری کردیم ما شما. گفتن امی فیلم نیلوفر در باران
ادامه هم است که به خارج میرین شما باز در هالند است یا کجا می باشین؟ همونطور است؟ نه، او فیلم هجرت است. هجرت است. این فیلم نیلوفر در باران با فرانسوی‌ها یک فیلم مستقل بود که ساختیم و خوشبختانه در 12 فستیوال دنیا، حتی آن سوی اقیانوس ها مثل آمریکا و جرمنی و انگلستان و حتی در مصر به نمایش در آمد. باقی مانده این سریال که قرار بود ساخته شود و ما را باید بخواین به هالند و در اونجا ما با تیم خود ادامه سریال بازی بکنم. متاسفانه که یک منیجمنت بسیار خراب وجود داشت که نتونست امی تخیل به حقیقت تبدیل بکنن. هیچ امی دوستا یک جای نشدن، هیچ امو پول پرودکشن برابر نشد، حتی وسایل تکنیکی بسیار اندک مثل یک تیمی که برای فیلم برداری عروسی میرن و یک چیزی جور شد. دیگه متاسفانه که رفتن من نشد. بازینا با جای ما یک کسر دیگه را که او نقش شادگل بازی میکنن ایره بازی کردن و آمدن خیر خلاص. سوالات ما بسیار زیاد است، هم ما باید به شنونده ها هم فرصت بدیم تا که اونا هم سوالاتی که در دل دارن بپرسن. بله. سلام علیکم. زنده باشین. شما خوب هستین؟ شکر الحمدلله. تاسو مننه. زه هم خیم. ستاسو نوم د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟ عبدالعزیز میراث ولایت د ملي اجابات تاسو زحمت. عبدالعزیز هیڅ زحمت نه ده. موږ خوشحاله شو چې تاسو موږ سره اړیکه ونیوه. زموږ مخصوصي تاسو ته پوښتنه چې هغه ستاسو مور او پلار هغه ژوندي دي او که وفات کړی دی. او بله پوښتنه هم دا ده چې تاسو اوس انکار کوي په تېر موسندو کې مور او پلار او سیریال کې ستاسو منظور په فلم کې دی؟ بله. یو بل فرمایش هم لرو چې د عبدالله مخوري په اواز کې یوه ښکلې سندره ډېره ګرانه وروره تاسو نه مننه کوو. دوې پوښتنې مو وکړې د مقصودي صاحب څخه، خو د سندرو ځای فکر کوم چې لږ تنګ دی په دې خپرونه کې، ځکه چې داستان دوستان خپرونه باید د دوستانو هغه خبرې چې تر اوسه مو اورېدل نه دي په تمه یو چې واورو، موږ ته جالبې دي، په زړه پورې دي، د هغې دپاره همدا اوس هم وخت کم دی. ډیره مننه کوم ګرانه. خپل حقیقي پلار او مور مې په ډېر تاسف سره چې وفات شوي دي، خدای دې جنتونه نصیب کړي. او په فلم کې مې تاسو ته معلومه وه چې زه د کونډې زوی وم، نو پلار مې هغه وخت چې زه لا ورکوټی یم مړ شوی و، او مور مې هغه ادې مې هغه ژوندۍ ده، هغه په ناروې کې ده. نو زما سلامونه دې ومني. نو سندرې مې زده نه دي که نه ما درته سندره کوله. مقصودي صاحب هغه ستاسو د مور په نقش کې چې یا د ادې په نقش کې چې په سریال کې لوبېږي د هغې نوم؟ د هغې نجیبه جان سارا بیاباني چې یوه ډېره د جګې سږې خاونده ښځه ده، یوه ډېره ښه مور ده، یوه سمبول د ښو مورونو ده، مورګانو ده. دا ډېره ښه شاعره او لیکواله او ډېره ښه اکټریسه ده چې واقعا ما ته د مور حیثیت لري او اوس مسافره ده. که چېرته زما اواز اوري نو یو ځل بیا ورته سلام کوم او لاسونه یې ښکل. په دې هیله چې ټول زموږ مسافرین هنرمندان بیرته خپل هیواد ته راشي، زمینه ورته مساعده شي، بیا هم اړیکو خواته ځو که ستاسو خوښه وي. سلام علیکم. السلام علیکم. لطیف له ګردیز څخه خبرې کوم. لطیف د ګردیز څخه. موږ مقصودي صاحب ته ډېره مینه محبت وړاندې کوو، سلامونه ورته وایي. او څه هم دا پوښتنه ده چې تاسو به د کونډې زوی سریال نه ده دې ته به راتلونکي کې ادامه ورکړي او که نه؟ او بل پوښتنه دا ده چې دوی دا شعرونه چې د کلمکۍ دا په بازار کې خرڅېږي او که نه؟ ډېر ښه ګرانه. یو ځل بیا سلام درته کوم. که بل سوال نه لري چې ځواب درکړم؟ ښه، زه به خبرې وکړم. سریال اوس ادامه نشو ورکولی، نو که چېرته تاسو ما وګورئ اوس چې زه په څه حال یم، کېدای شي چې تاسو په خپله وایئ چې نه نور د کونډې زوی سریال نشي جوړېدی، ځکه زما عمر زیات شوی، زما په څېر کې ډېر تغییر راغلی، او کېدای شي چې نور فلمونه تاسو ته جوړ کړي، نور سریالونه، ولې د هغې نه نور نو زما امید شي کېدلی، ځکه نو ډېر عمر تېر شو. بل د کلمې خبره تاسو وکړه، څومره د خوشحالۍ خبره ده چې ما ته بېرته د غبرګون رارسېږي غوږو ته چې زما د کلمې چې زه غواړم په شعر کې د تمثیل حصه ورزیاته کړم او دوستان یې کله کله اوري، نو خوشحاله یم چې تاسو اته د دې غوښتنه کړې ده چې په بازار کې خرڅېږي که نه. تر اوسه پورې ما سیډیانې نه دي راایستلي، خو کله کله د یوې نیمې راډیو نه دا خپرومه
زه یو باید یوه اندازه واخلم چې خلک یې خوښوي که خوښ یې کړم نو حتما به دا بازار ته راوځي او تاسو ته به در ورسېږي. ډېره مننه. په دې هیله چې د دې ورور د پوښتنې ځواب ورکړل شوی وي او قناعت یې حاصل شوی وي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یاست؟ په ښه دی؟ شکر. مننه. سلامونه وایم او تاسو ټول همکارانو. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. ګرانه وروره ستاسو نوم او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟ زاهد احمدزی مې پکتیا نه. زاهد احمدزی د پکتیا ولایت څخه. ما د مسؤلي صاحب نه پوښتنه کړې تاسو د ډرامې په بي بي سي کې د دغه یو ارتست تاسو شروع کړی د 2010 کال کې د مکمل ارتست د کومې سټډیګان تاسو سره پیدا کړه. خدای په امان. زه جانه ډېره مننه قربان دې شم. هغه وخت چې موږ دا فلم جوړاوو هغه وخت هېڅ سیډیانې نه وي او خدای شته ما بیخي سیډي پېژندنه ځکه دا د 14 کالو مخکې خبره وه. فقط دغه VHS کیسټې وې چې نن سبا هغه اوس اصلا په کارېږي هم نه او ډېر کوالټي د هغې خرابه ده. بیا کله چې زه پاکستان ته لاړم نو هلته د سیډیانو د کمپیوټرایز خبرې ډېرې وې. دغه سریال زما سیډي ته واوړېده نو متاسفانه چې عمر په ډېر تېر شوی و نو آواز او تصویر لږ شانتې خراب شوی. لږ شانتې نه کړ بلکې ډېر. نو بلې هغه شته خو زه نه پوهېږم چې څنګه یې کومه نو غیر له دې چې بلته المارۍ کې وساتم او ډېره مننه ستا نه کومه چې تاسو دا پوښتنه زما نه وکړه. مننه. زه فکر کوم چې دوی منظور د نوي کور نوي ژوند ډرامې په هکله و چې د هغه په بازار کې پیدا کېږي که نه. ښه که چېرته زه نه یم پوه شوی زه معذرت غواړم. د نوي کور نوي ژوند ډرامې سریال سیډیان نه بازار کې نشته ځکه هغه خو خاص بي بي سي ځان ته ریکارډ کړي دي او مصرف او پروډکشن هغه ورکړی نو په دې نسبت صرف د راډیوګانې اورېدی شي یا د خپل راډیو نه نور نو بازار کې نه راوځي. بیا هم راځو د کونډې زوی د سریال طرف ته. که ستاسو خوښه وي د دې فلم ډایرکټر او همدارنګه فکر کوم چې په سناریو کې سناریست هم ډاکټر صاحب واحد نظري دی. کاتب پاڅون او منان ملګری خدای دې وبخي. دوی هم په دې کې سهم لري. نور څوک پکې لوبېدل دي او د چا نقش مو هلته خوښېده؟ یوه پوښتنه او بله پوښتنه دا چې تاسو څنګه ورته انتخاب شوئ؟ ډېر ښه. زه فکر کوم چې یوازینی فلم دی چې ما دپاره په ژوند کې ډېر اهمیت درلود او زما په معنوي ژوندون کې ډېر رول درلود. خوشبختانه چې د دې فلم سناریستان د دې ډایرکټر د معاونین د پروډیوسر او د ډېر د اعزاز خبره ده چې ډېر خو اکټورانو په دې فلم کې رول لوبو لکه قادر فرخ لکه مرتضی بایقرا لکه نجیبه صحرا لکه فی فضلی استاد چې مرحوم اوس نشته موږ سره مرحوم جان محمد پکتا په همدې ترتیب اشرف پاینده ذبیح الله انیل دا هغه څېرې وې چې واقعا ماته یې ډېر قوت راکاو چې زه ممنون او مشکور د دوی د حضور نه په فلم کې. واقعا زما حصه پکې ډېره کمه وه خو د دوی حضور ما دپاره دغه امکان راکاو چې زه پکې وځلېږم. دا چې تاسو ویل د چا نقش هم په دې فلم کې ډېر خوښېږي واقعا ادې مې واقعا ما احساس کوي دا زما حقیقي مور ده او مرتضی بایقرا چې زما پارتنر تر پایه پورې ډېر حلیم ډېر شریف او ډېر مؤمن انسان دی چې واقعا ما د ده په څېره کې د ده په کارونو کې د ده په حاضرۍ کې او د ده په وفادارۍ کې د نقش په نسبت ډېر څه ولید او ډېر څه مې زده کړه. نو کسان خو پکې ډېر زیات وو او دا زما ډېر د خوښۍ وړ کسان. او څنګه تاسو ورته انتخاب شوئ چې مرکزي ستاسو وي؟ دا ډېر تصادف ولا که زما په وجود کې دومره قابلیت و نو ډېر وړوکی اکټور وم زه د راډیو او ټلویزیون او ډېر خوار او غریب او ډېر ډنګر انسان وم او د فلم د هلک دپاره اصلا مناسب نه داسې دا چې تصادف په سریال کې دغسې یو شخص راغلی زه ورته ډېر تصادفي انتخاب شوی یم. دا واقعي زه شریفانه اعتراف کوم او زه ډېر منندوی یم د ډایرکټر نه چې په ما یې دومره کار وکړ تر څو زه د دې جوګه شوم چې د فلم کې مې هغسې یو نقش لوبولی چې دوستان یې کله خوښوي او د لیدونکو نه مې ډېره مننه کوم چې دوی معموله په فلمونو کې قهرمانان ډېر د ښو بازوګانو خاوندان ډېر ښایسته یختان او ډېر ښه لباس او د جنکو سره ډېر خواخوا ګډېږي دوی خوښوي خو په دې فلم کې یو خوار غریب کلیوال چې هته سواد نه لري دا خوښوي زه دوی نه مننه کوم. بلکل په دې کې هېڅ شک نشته چې تاسو ښه پکې ځلیدلی نو ځکه ستاسو رول یې خوښ دی ستاسو شخصیت. د خپرونې وروستۍ شېبې دي که په لنډه توګه ووایئ چې حتما به مو واده کړی وي نو
او واده مې کړی شکر ثمره څو د الله نه ډېر میوې شکر انشاءالله. کوم چې درې مې زامن دي یو مې لورکۍ ده او همدا اوس ټول سبق وایي ټول ډېر ښه درس وایي او ډېر فخر کوم چې زما د کورنۍ واړه غړي هم د درس و تعلیم سره ډېره علاقه لري او ارزو کوم چې زما ماشومان که چېرته ما خدمت ونه شو کړی ټولنې ته دوی حد اقل خدمت وکړي ټولنې ته او زما خواهشات او د لیدونکو خواهشات چې زما نه لري دوی برآورده کړي. ډېره مننه. وخت لرو رامین جانه چې اړیکه واخلو که اړیکه نه اخلو مقصودي صاحب ستاسو نه مننه کوم ډېره چې زموږ بلنه مو ومنله. جار شم. تاسو ډېر حق لرئ خو د خپرونې وخت کم دی نو ډېر نشو کولی سره وغږېږو او د زړه خواله سره وکړو. د خپرونې په وروستۍ شیبو کې که څه پاتې شوي وي د ویلو نه چې ما نه پاتې وي کوم خاص پیغام افغانانو ته سینمایي لوبغاړو ځوانانو ته لرئ نو مهرباني وکړئ. قربان دې شم. ډېره مننه کوم ستاسو نه چې زه دعوت کړم. مننه کوم د هغو دوستانو نه چې دا اوس زموږ اواز اوري او زه ګورم چې دا ستاسو تخنیکي همکار چې ناست دی دا چراغ هره لحظه سور کېږي دا په دې معنی چې زنګ راځي. زه مننه کوم دغه دوستانو نه چې ټلیفون کوي یې کړی او معذرت غواړم دغه دوستانو نه چې ما دغو سوالونو ته ځواب ونشو ورکړی. نو فقط زما پیام دا دی دوستانو راځئ چې د ښه ژوندون په خاطر فکر وکړو. د ښه ژوندون امکانات فکر کوم چې ډېر زیات دي. راځئ لږ شانتې هغه کرکه هغه د دښمنۍ اور چې رابل شوی د ده په مړه کولو کې په ګډه ګام واخلو او د مؤمن افغان انسان په صفت په ټولنه کې ژوند وکړو او دا که هر چا خپل زړه بل دوست ته نږدې که فکر کوم دی لومړنۍ لاره ده. بدون شک. باز هم با تشکر از شما که دعوت دوستان را پذیرفتین و دوستای عزیز این بود برنامه با آقای ممنون مقصودی سینماگر و ممثل موفق کشور ما افتخار افغانستان که بر فرش سرخ داستان دوستان دعوت شده بودن و صحبت‌های با ما و شما داشتن. لحظات ما با خوشی سپری شد. امیدوارم که شما هم لحظات خوش داشته باشین. شما را به خداوند پاک و لایزال میسپارم. خداحافظتان.